كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. پرون مش خبره تر دغه ځای راورسوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک خاص تعالی را نعبد موږ عبادت کو. دا توحید د عبودیت دا تپریسی پر توحید د ربوبیت باندې. توحید د ربوبیت دلیل سی پر توحید د الوهیت باندې. نو دا درې مضمونه در سره یو په بل پسې ربط و تعلق یې سره پیدا سه. اول وار په الحمدلله شریفه کې دا دعوه ثابته سوه، موضوع بحث کېښووله سوه چې الحمدلله کمالات ټول الله لره دي. نو له دې استنباط دا وسو، دا خبر ځین راووته چې کمالات ټول الله لره دي، نو په بل چا کې نسته. انو بل څوک مستحق د دې نه ده چې الوهیت ورته ثابت شي. نو الوهیت الله ته ثابت. کله چې الوهیت الله ته ثابت شي نو له الحمدلله څخه لا اله الا الله کلمې د توحید اول جز ثابت شو. بیا یوازې په دعوا اکتفا نه وسوه. الله جل جلاله دلائل وویل. رب العالمین تربیت کوونکی د مخلوقاتو د پر تربیت مادي و روحي موږ وژغېدو. رحمان د رحیم د رحمانیت و د رحیمیت پر اثارو وژغېدو. مالک یوم الدین واکدار د ورځې د قیامت دا صفتونه د الله چې رب د رحمان د رحیم د مالک ده. دا څلور سره صفته د الله پر الوهیت دلیل دي چې الوهیت نو یوازې الله ته ثابت. ځکه دغه کمالات چې له رب العالمین له ربوبیت ثابتېږي، له رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الدین، دا په بل چا کې نسته. نو مستحق د الوهیت الله جل جلاله وسي. البته په رب العالمین کې توحید پر ربوبیت هم بیان سي چې هغه داسې مسله ده چې کفار یې مني. په رحمان و رحیم کې د تربیت آثار بیان سو. مالک یوم الدین کې دا خبره بیان سوه. له یوې خوا خو توحید په الملک ده چې مالکیت یوازې الله لره ده، او له بلې خوا درېیم اصل د اصولو د ایمان ثابت سي چې د قیامت مسله ده. او په رب العالمین کې پرون موږ خبره وکړه چې د رسالت مسله هم ثابته سوه، ځکه هغه تربیت روحي ده چې الله موږ ته راکړی ده. تربیت روحي زموږ په عقل راکولو او په ارسال د رسول باندې، په دې باندې زموږ روحي تربیت کړی ده. نو محمد رسول الله هم له رب العالمین ثابت شو. کلمت ویبه پای ته ورسېده. چې کلمت ویبه کمې تقاضاوې لري هغه موږ ته الله جل جلاله د خپل رحمانیت او د رحیمیت په مقتضا واضح کړي دي چې الله جل جلاله ټول هغه شیان چې د هغه عمل کول موږ ته په دنیا یا په آخرت کې ضرر رسوي، هغه الله د ضرر په طریقې راته په ګوته کړي دي. ټول هغه اعمال او اخلاق چې موږ ته په دنیا او آخرت کې نفع رسوي، د هغو تفصیل الله د نفع په شکل کې راته کړی دی. انو چې دا خبره هم موږ ته معلومه سوه چې په کومو اعمالو کې زموږ ضرر ده، په کومو اعمالو کې زموږ نفع ده. او دا هم موږ ته معلومه ده چې دغه اعمال چې الله جل جلاله د ضرر رسونکي بللي دي، کله یو سړی دا اعمال کوي ضرر یې محسوس نشي ونه لیدل شي،
کله یو سړی دا نیک اعمال کوي ګټه یې محسوسه نشي ونه لیدلی شي او د الله جل جلاله چې موږ کله د ربوبیت و د رحمانیت و رحیمیت دا خبرې ولیدې نو د الله جل جلاله دا خبره صادقه ده چې دغه الله د ضرر شیان بللی دي په هغو کې ضرر ده چې الله د نفع شیان بللی دي په هغو کې نفع ده او نفع دلته نشته نه دلته ضرر شته که یو چاته معمولي تور ورسیږي په ټوله معنا چې الله په کومه معنا باندې کم اعمال کم عقاید کم اخلاق مضر ثابت کړي دي هغه ضرر موږ دلې نه ده لیدلی یا نم نفع لیدلی د نو له دې څخه دا معلومه شوه چې د دغه په شا کې دغه زموږ زندګي چې ده دا د زندګي کې امتحان ده نتیجه یې بیا بله ورځ اعلانېږي هر سړي ته به خپله د اعمالو نتیجه په لاس ورکړي دا په خپله د عقل هم دا مقتضا د ډېر ځایونه په دغې طریقې سره دغه قیامت الله ثابت کړی ده ربنا ما خلقت هذا باطلا پر دغه باندې به بیا هلته موږ بحث وکړو چې صحیح عقل فطرت انساني په خپله دغې نتیجې ته رسېږي چې قیامت حتمي د راتلونکی ده هلته چې ځای راسي بیا به موږ خبره پر وکړو نو دلته چې موږ تر رحیمه ټکې پورې را رسېدو زموږ ذهنیت پر دغه خبره جوړ شي چې د جزا دپاره ورځ شته او دغه ورځ چې دا جزاګانې تقسیمیږي مکافات و مجازات ویشل کیږي په دغه ورځ کې له الله جل جلاله ما سوا هیڅ چا لره واک نشته مشرکینو خو دلته څه وړې وړې خبرې جوړې کړي دي چې فلانی به راسي فلانی بلکې مشرکین خو پرېږده مشرکین خو دي مشرکین زموږ خلک لا کیسې کوي دا زموږ مسلمانان فلاني ته الله دی وویل ول زه به دونه فلاني ته الله دی وویل ول زه به دونه مقصد مې دا ده خبرم تر دغه ځایه پورې وکړه واکدار د قیامت د ورځې الله ده دا سیده نیکان به راسي انبیا به راسي نوح علیه السلام غوندې پیغمبر ته صریح حدیث د بخاري هم راخستی د مسلم هم راخستی نوح علیه السلام ته به خلک راسي چې موږ خو ډېر سخت په تکلیف یو ته دونه قدر اجازه له الله وغواړه چې دا حساب شروع شي هغه وایي چې نن دی ورځ د ګوري داسې غصه الله ته ورغلې ده چې تر اوسه دغه غصه نه وه ورغلې او نه به بیا دغه غصه ورشي زه په خپله له وامه دا یم غږ مې تر خوله نه راخیږي وام که تا الله ته خبر وکړه الله ول تا ولې اشاره وکړه ابراهیم علیه السلام ته خلک رالو هغه جواب ورکوي موسی علیه السلام ته خلک رالو هغه جواب ورکوي په دغه الفاظو چې هېڅ هم زه نسو ویلی الله جل جلاله وایي مالک یوم الدین واکدار الله ده که ته وا شفاعت من ذا الذي یشفع عنده دا بیا څوک ده په څونه شدت الله دا خبره رده کړې ده نو د مالک یوم الدین دا معنا ده چې کله مالک یوم الدین الله سی دغه مالکیت د ورځې د قیامت کې په دغه انداز ومنئ اوس نو ایمان ثابت سی قیامت تسلیم سی لکه هغه قیامت چې څنګه و هغسې دې ومنئ اوس چې کله دغه اقرار ستا راسي او دا خبره زړه تسلیم کړي چې د قیامت د ورځې واکدار له الله ما سوا بل څوک نشته او د دې نظام کائنات تربیت له الله ما سوا له بل چا سره نشته او صفات کامله له الله ما سوا بل چاته نه دي ثابت نو دغې نتیجې ته په خپله راورسېدي چې ایاک نعبدو ایاک خاص تا لره بل هیڅ چا لره نه پیغمبر لره نه ملک لره نه پیری لره نه ستوري لره نه اسمان لره نه مځکې لره نه جماداتو لره نه حیواناتو لره نه ور د هیڅ چا عبادت نه کوو ایاک خاص علما په دې اصطلاح پوهېږي ایاک د نعبدو مفعول ده مفعول چې مقدم سي پر هغه خپل عامل باندې دلته حصر پیدا کوي له دې وجه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه د دغه تورې ترجمه کړې داسې کړې ده چې نخصک بالعبادة ولا نعبد غیرک موږ په عبادت سره تا خاصو له تا ما سوا د هیڅ عبادت وس حق د الله سي دا توحید په العبودیت سي ته پرې سي پر هغه توحید د ربوبیت او د الوهیت ایاک خاص دلته مسله په داسې عنوان کې راله لکه ته چې له الله سره مخامخ سوي خطاب وسو مخکې موږ ویل الحمدلله حمد الله لره ده الله رب د عالمینو ده الله رحمان ده الله رحیم ده چې تر څو پورې د الله صفات و موږ د الله الوهیت زموږ په دغه ذهن کې داسې کوي لکه موږ چې یې وینو
ځکه دلایل تیر دلایل مدعا په ذهن کې من کل الوجوه حاضري نو اوس داسې ده لکه الله چې حاضري نو ځکه موږ هغه طریقه د غائب پرېښوه د متکلم طریقه مختاره کړه ایاک خاص تا لره الله ته خطاب وکړي نعبدو موږ عبادت کوو ولیم الله ته خطاب وکړي چونکې صفات عظیمه د الله جل جلاله ذکر سو د قیامت د ورځې رعب و خوف زموږ په زړه کې راغی او د رحمان و د رحیم په وجه رجا صادقه سوه ثابته سوه نو دلته موږ کې اخلاص موجود سی صدق موجود سی د احسان درجې ته ورسېدو پیغمبر علیه صلات وسلام څخه سوال کیږي جبرائیل علیه السلام سوال ځینې کوي په حضور د صحابو نور سوالونه هم کړي دي د هغه په خپل ځای راسي نبي علیه صلات وسلام ته جبرائیل علیه السلام وویل مل احسان یا رسول الله یا د الله رسول احسان څه شی د احسان معنا اخلاص په عبادت کې نبي علیه صلات وسلام جواب ورکوي وایي تعبد الله کأنک تراه فإنک ان لم تراه فإنه یراک د الله جل جلاله داسې عبادت کوه لکه ته چې یې وینې ولې که ته نه وینې نو الله خو دې ویني نو دلته مسله د اخلاص و صدق ته راورسېده چې اخلاص نه وي خو بیا خبره بې فایدې ده الا لله الدین الخالص الله لره به هغه دین راوړي چې هغه خالص وي سوره زمر کې د آیات راځي نو ځکه دلته یو د اخلاص صیغه مستعمله سو یوه لا بله علمي اصطلاح هم ستا خیر د هغه به پر خپل ځای وایو و ایاک خاص له تا څخه نستعینو موږ معاونت غواړو له بلې نو له هېچ چا څخه نه غواړو چونکې کمالات ټول تا لره دي واکداري ټوله تا لره ده نو د بل خو اختیار نسته نو له بله نو ولې وغواړو کوم عیني په دغه ټکي باندې ابراهیم علیه السلام جبرائیل علیه السلام ته وویل ابراهیم علیه السلام چې په ټال کې کښېناوه کالي یې ځینې وکړو لاس یې وتړل اوس یې اور ته ورځوي جبرائیل علیه السلام ورته راغی ویل حاجت یو څه ضرورت حاجت لري د ویل اما الیک فلا تا ته مې نشته هغه پوهېدی چې ته مخلوق یې اور مخلوق ده نمرود مخلوق ده زه مخلوق یم مخلوق د مخلوق امداد نشي کولی له تا سره واک نسته اما الیک فلا په دې مختصرو الفاظو یې جواب ورکوی ګوره دغه ته وایي ایمان دغه ایمان بیا سړي ته نجات ورکوي و ایاک خاص له تا له هېڅ چا څخه نه له پیغمبره امداد غواړو په کار کولو کې نه له بله چا غواړو نه له بله خاص له تا څخه معاونت غواړو له بل چا یې نه غواړو دلته په دغه ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې درې خبرې دي یوه خبره دا د ما مخکې څه نومونه درته وویله چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین داسې عقیده ثابته کړه چې هغه د اهل قدر و عقیده یې مرد کړه د اهل جبر عقیده یې مرد کړه په ایاک نعبدو کې خاص تا لره عبادت موږ کوو نسبت د عبادت یې ځان ته وکوي دا د جبریه و عقیده رد سوه جبریه خو وایي انسان په خپله شی نسی کولی که الله یو کار پکاوه پکېږي که نه پکېږي انسان دی دا لکه ډبره ډبره چې ته لاس ور نه وړېږېلی نه کې عمري دلته پرته دا د جبریه و عقیده ده موږ دا ور رد کړه چې ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو دا یې م نه وویل چې خاص ته په موږ عبادت کوې داسې م نه وویل ایاک نعبدو دلته بیا د قدر څه مسله کې راغله قدریه خو بیا وایي چې خالق د پیل د بنده په خپله بنده د الله کار نه پلوي په ایاک نستعین کې ما غرض کړه چې یا الله چې ستا کومک را سره نه وي زموږ قدرت مستقل په تخلیق د افعالو کې نه موږ یې نسو کولی کومک به ته راکوي نو دلته موږ اهل سنت والجماعت نه قدریه یو نه جبریه یو په یوه جمله کې د جبریه خبره رد سوه په بله جمله کې د قدریه خبره رد سوه البته دې کې خو دا خبره دا ډیره ګرانه دي کې چې علماو کومې خبرې کړي دي یوه خبره دا ده چې حواله علماو پر بداحت ورکړې ده بداحت داسې یو مسله ده د هر سړي ذهن فیصله کوي که عالم وي که نه عالم هغه دا ده د یوه سړي لاس ریږدي چې ارتعاش ورته وایي بل سړی بیا دا لاس په اختیار ده هغه ریږدېدلي والا ته چې پیاله په لاس کې ورکړي چې کاکا شوروای ما چای پر درته ویږي تودي دي هغه وایي زما له اختیاره خبره وتلې ده دا بل یې قرار دی راپورته کړي دا بداحت ته چې یو قسم اختیار دا انسان لري دا یوه مسله ده دویمه مسله دا ده
په محب الله بخاري یو عالم د مسلم الثبوت په اصولو کې یو کتاب جوړ کړی دی. هغه په دې کې دا خبره کړې ده، هغه هم پر دا مسله غږېدلی ده. هغه وایي چې د قدریه و مذهب باطل د خالق د پیل د بنده الله جل جلاله ده. دلیل یې دا ده چې والله خلقکم وما تعملون. دا آیات دلیل ما له الفاظو د عموم ده. دلته دا ځینې ثابتېږي چې قرینه پر تخصیص نه وي، نو والله خلقکم وکل ما تعملون. ټول هغه ستاسې کوي هغه الله کوي، تخلیق یې الله کوي. تم الله پیدا کړی، ستا عمل هم الله پیدا کړی. آشه ده نو چې الله تخلیق زما هم کړی ده، زما د عمل هم کړی ده. بیا الله جل جلاله زه په بعضو شیانو ولې مکلف کړی یم؟ په لمانځه مکلف، په روزه مکلف، په ښه کار مکلف، په بد کار مکلف. هغه وایي چې تخلیق د پیل الله کوي، خو د ارادې واکدار بنده ده. چې بنده څنګه اراده وکړي، الله د ارادې مطابق تخلیق د پیل وکړي. بیا نو سوال پر کوي چې اراده هم یو شی ده، چې اراده بنده په خپله پیدا کړه، خو د هغه آیات عموم ونه ساتل صحیح چې والله خلقکم وما تعملون. نو دی دلته دوه جواب ورکوي. یو جواب دا ورکوي چې اراده استثناء ده، په استثناء عقلی سره بعضی عمومات دا دي. بعضی غټ غټ علما دا خبره کوي، د امام شافعي رحمت الله علیه خو مذهب دا ده، هغه وایي ما من عام الا وخص عنه البعض. داسې عام په ټولو نصوصو کې نسته چې تخصیص د بعضې نه سوی. نو دی په دغه خبره کې وایي چې اراده مستثنا ده د عقل په مقتضا د پاره د صحت د تکلیف، چې تکلیف صحیح شي، بنده مکلف شي. نو موږ وایو چې بنده مکلف کوي، بیا خو یې د قدریه و پر چم که. دی وایه نو دا خو د ضرورت پر بنیاد ده، په دغو نه قدر ضرورت ادا کېږي، نور زیاتې ضرورت نشته چې په نصوصو کې موږ نور تعویلونه کوو. یوه مسله یې دا بیان کړې ده، دا یې یو جواب کړی. بل جواب یې دا کړی ده چې خالق د اراده خو بنده کوي، لیکن اراده تخلیق غواړي نه. شرح مواقب دا یو کتاب خودی مواقب کړی ده، دا خبره بهره شرح علامه تبتازانی کړی ده. مواقب چا لیکلی ده، دا هم د عقایدو یو کتاب ده. هغه بیا ویلي دي چې دغه ممکن موجود پر درې قسمه ده. دا ممکنات چې دي دا پر درې، بلکې دا مطلق ممکن پر درې قسمه ده. یو موجود ده، یو معدوم ده، یو داسې شی ده چې نه موجود یې نه معدوم وي. واسطه په مابین د موجود او د معدوم کې ثابت وي. بعضې مذاهب داسې شته. نو دغه تخلیق چې تعلق نسی، خو تر هغه شي نسی چې هغه وجود قبلي له موجوداتو څخه. اراده په خپل ذات کې نه موجود ده نه معدوم ده، دا بیخي تر تخلیقه پورې تعلق لا نه لري. دا حال ده، دې ته حال وایي، حال ده له احوال. دغه حال قائم په بنده پورې ده. د دغه حال په وجه باندې د بنده له جماداتو څخه فرق شته. دا هغه جواب ورکړی ده. خو به هر حال پر دې جواب هم یو سوال خو کېږي، وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. د الله په شان کې اراده و دغه څه دي، مشیعت دا سره یو دي. خو زموږ مشیعت هم د الله جل جلاله تعلق تر خپله مشیعت پورې ورکوي. مشیعت هم ستا تر هغه وخته نشته چې د الله مشیعت نه. نو پر محب الله بخاري دا سوال کېږي. عام اصولیین بیا یو درېیمه توجیه کوي. هغه بیا وایي چې د بنده د پاره قدرت متوهمه شته. د دغه متوهمه قدرت په وجه باندې د جبریه څخه راخاص شوی ده. د اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چې قدرت متوهمه دا ده چې تا پیل لا شروع کړی نه یو ساعت له مخه ته دا تصور کولی شئ چې زه بیا اودس کولی شئ، لمونځ کولی شئ. دا یو توهم د انسان په ذهن کې دا شته. زم پلانی کار کوم، دا متوهم قدرت ته موثر نه ده. قدرت یو موثره ده، یو متوهمه ده. موثره خو هغه ده چې له تخلیق سره مرګری شي، هغه د الله قدرت. دا متوهمه تر تخلیق له مخه ثابت ده. الله جل جلاله چې انسانان مکلف کړي دي د متوهمه قدرت په وجه، او متوهمه قدرت چې دا فطري ده، هر انسان دا تصویر کوي چې دا کار کولی شي. نو د بنده علم خو ناقص تر دغه ځایه پورې علما کې رسېدلي دي، نور نو والله اعلم. دا یوه مسله شوه. دکې دوې مسلې نورې شته د تصوف. یوه مسله دا ده چې ایاک نعبدو ایاک نستعین کې مسله د فرقو د جمع ده.
ایاک نعبدو کې مسله د فرق بیان شوې ده، په ایاک نستعین کې مسله د جمع بیان شوې ده. فرق و جمع څه دي؟ یا تفرقه او جمع. دا د اهلي تصوف اصطلاح ده. علامه قشیری پر دا خبره باندې اوږد بحث کړی ده. د فرق مسله دا ده التزام د عبودیت د الله، دا فرق ده. او مشاهده د ربوبیت د الله، دا جمع ده. دا دوی خبرې. په ایاک نعبدو کې د فرق مسله ذکر سوه، موږ التزام د عبودیت دلته وکړئ چې یا الله موږ ستا عبادت کوو. په ایاک نستعین کې مسله د جمع ذکر سوه چې ستا اراده، ستا قدرت ستا لخوا سل په سل کې را سره ملګری نه یي، موږ کار نسو کولی. و ایاک نستعین کومک له تا غواړو. دا بیا د جمع مسله ده. د فرق په مسله کې هلته څه نورې خبرې هم کې ستا په دې کې دا داسې وس د عبادت په مسله کې عبادت لله ثابتېږي. د جمع په مسله کې بیا دا د معلا داسې یو خبره ثابتېږي. له ایاک نعبدو کې چې موږ دا د فرق خبره وکړه، د عبادت نسبت موږ ځان ته وکړئ، د دې ضرورت شته، موږ مکلف مخلوق یو. عبادت چې ته شروع کې یا د عبادت عزم پتا کې راسي، دلته الله جل جلاله پر قلب د مؤمن باندې یو قسم انوار مشاهدات ښکاره کوي. د هغو مشاهداتو دا تقاضا ده انسان ته هغه خپل کمال عجز ښکاره سي، بالکلیه پناه الله ته وروړي. ایاک نستعین یوه مسله دا ده، په تصوف کې ډېر وضاحت شوی. بله مسله د شریعت و د حقیقت. په ایاک نعبدو کې بیان د شریعت ته، په ایاک نستعین کې بیان د حقیقت. ایاک نعبدو کې بیان د شریعت ته، شریعت شی د التزام د اوامرو د الله ده، التزام د اوامرو د الله ده. او حقیقت بیرته لکه په جمع کې چې راځي مشاهده د ربوبیت د الله جل جلاله ده. دوی داسې د دې حقیقت و د شریعت فرق کوي. هغه وایي دا شریعت چې ده دا التزام د هغه شي ده چې الله پر تا لازم کړي دي، او دا حقیقت چې ده دا سلب د هغه شي ده چې الله له تا څخه اخیستی وي. الله په خپل واک کې یو شی بیا اخلي. نو دا د شریعت مقام چې ده مقام د ابتدا ده، د حقیقت مقام چې ده مقام د انتها ده. دې کې شاید څه نور تفصیل هم د تصوف په رابطه باندې امکان لري چې موږ نور هم څه پسې وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.